ناروې هیواد کې د قرآن پاک څنګه سپکاوی وشو، په بدل کې یو مسلمان ځوان کوم عکس العمل وښوده، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ناروې هیواد یو غیر مسلم اوسیدونکي غوښتل چې په عام محضر کې د یو جشن له لارې قرآن پاک وسوځوي، خو په نوموړي په دغې سیمه کې ناڅاپه یو ځوان مسلمان برید وکړ او هغه یې سخت زبردسته وډباوه او جوړ شوی پروګرام یې ګډوډ کړ. په ټولنیزو رسنیو کې تازه په تازه یا د ویډیو لاس په لاس کیږي چې په ناروې هیواد کې د لارنس په نوم یو کس په عام محضر کې د قرآن په سوځولو هڅه کړې ده، خو د یو ځوان مسلمان له سخت غبرګون سره مخامخ کیږي چې وروسته یاد پروګرام په تاوتریخوالي باندې اوړي. په دې ویډیو کې ښکاریږي چې لسګونه خلک په دې سیمه کې راټول شوي دي او د قرآن سوځولو شیبې شماري. کله چې دغه غیر مسلم کس د قرآن سوځولو هڅه کوي، په دې شیبه کې دغه ځوان ناڅاپه د میدان په لور منډه کوي او د قرآن سوځونکي کس د وهلو هڅه کوي. پولیس هم د دې تاوتریخوالي مخه په سمدستي ډول ونیوله او دواړه یې په خپله ولکه کې واخیستل. په ټولنیزو رسنیو کې د نورو هیوادونو مسلمانانو په ناروې کې د قرآن د سوځولو په دې پیښه سخت غبرګونونه راپارولي دي او دا یې د ناروې د خلکو ستره تېروتنه بللې ده. خلک هم د دې هیواد له چارواکو غواړي چې په اړه یې سپیناوی وړاندې کړي. په ټوله نړۍ کې مسلمانانو د دې مسلم دنګ ځوان ملاتړ کړی دی. خلکو یې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې بېلابېل لیکل کړي دي. نوموړي ته څوک د غازي او څوک د اسلام د قرآن ساتونکي لقب کاروي. د افغانستان، پاکستان، اندونیزیا، هند او د نورو هیوادونو مسلمانانو یې هم په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ ملاتړ اعلان کړی دی. دوی له سهاره تر دې دمه د هغه په ننګه لیکل کوي او د غازي په نوم ورته لقب ورکوي. د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو مسلمانان وایي زموږ د سپېڅلي کتاب قرآن کریم د سوځولو مخه دی مسلمان په ډیرې میړانې سره نیولې ده. دوی په یاد غیر مسلم کس د سکان او لغتو ګزارونه هم ستایلي دي. په دې هیوادونو کې د ټولنیزو شبکو کارونکو په ټویټر، فیسبوک او نورو مشهورو پاڼو باندې هم د خپلو والونو انځورونه یا هم پروفایل د دې ځوان په ننګه چینج کړي دي او د هغه انځورونه یې پرې لګولي دي. د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو مسلمانان اوس په یو غږ وایي چې د ناروې حکومت د یاد مسلمان ژر تر ژره له بنده آزاد کړي، ځکه چې نوموړي د خپل دین د بې حرمتۍ مخه نیولې ده. د یادولو وړ دا لومړی ځل نه دی چې په یو شمېر غیر مسلم هیوادونو کې د قرآن بې حرمتي کیږي، بلکې له دې وړاندې هم شوې ده، خو په غبرګون یې ډیر خلک پارېدلي دي. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.